دا وخت څومره ښکلې مې جوړه کړې بیا ونه هیڅ سینګار دې نه ده زده مادام دوه عکسونه د فیسبوک ته وباسئ څه کوې خالي یو کوي ورنه وباسه تربرونه په فیسبوک کې څه پرېږدي نو څه کوې تو تربرونه پیژني یا نه ارزښت نه در کوي پرېږده که ارزښت نه روکوي او میدیغ بیرته سیزي اترو زمانو کاسته زه دا کور کوم نو تو ته مې اوس څه میدې وسیزي پرېږده چې خفه شي پرېږده وشه آخري چانس در کوم انا وای بوسه کنی پتایو کې سره خیږو ارڅه وشه چې پارک ته دې بوزم نه دلاته نه کني ختم بې وبوسې په ما ویلې شرمېږي کدو اره دا سترګې دي که لګون دي ته د شنډې واسه دومره دې وپړسولې ولې غوسه شوې شلغمه دارې کیسې اوي نو چې شوي مینه خو تا کړه ما خو نه کړه اوس مې چې تو ونه کړ ولې ژړا راځي نه چې شي ته وونکې مې وروستلی یې ها ته وونکې دیا نه یې وروستله په جمعه کې 4 جوړه بوټونه زوړوې دا تو ته مصرف نه بریښي ته یې کاسه چې دارې پیغورونه راخواسته دي واشه زه بلوړه شم یې پلور کړه دومره زر بلوټ ما پړوه بلوټ څرې نه پړوم خراب بوټونه ته وغلې بیرته یې چې جمعه کې شپږ جوړه زوړوې دا رقم اوي لکه د دی چې کوي دا خو پوره ناجایزه ده ویلې دو ویلې نه ده ته اوس یې په بکسه کې بوټونه ګرځوي زه ډنډرک یم بس وشه ښځې اوس مې دې کون والیدو ودرېږه دا رقم بوټونه دا ور دي ته روړن کولا که په کول کې ازوړه کې هلو اوښکې ښه وړکې دارې وکړه چې شهین بوټ پلورنځی ته ورشه یو جوړ ښکلي بوټونه تېنه راوړه اصل شیان خرڅوي بیخي مضبوط شیان خرڅوي 1000 روپۍ موسې ولیکه لکه چې خدای دې مهربان شو هر څه ورڅولو سیوسو دومره زر خواهد ورڅوځئ چې په خپلو خپو کې ونقصم دارې نه منمو څه سعید وشه مخته شه چې ور دې والم سعیدو دارې نه وي چې نه بکسونه ډاق کوي روغ بوټونه دیو جوړه ته وغله وشه کول مې شي ای تو خپې دارې دی لکه پالکو یې جوړانه وي ته تم کېږي خو تر څه خدای مهربان دی دې سره کواندې ښه شي او دا بل روغ بوټونه دی دا بیا خروف نه کې تر سما شاهین بوټ پلورنځی پته ګربز ولسوالۍ ګلانو کیمپ منځ بازار مسئولین حکمت الله شاهین حکیم الله حقیار نقیب الله زلان منشی حکیم نور سمسور شاهین بوټ پلورنځی